بی غیرت بخیل انسان ده. ټوله ورځ خیال پلو ویني خو عمل کې هیڅ کار نشي کولی. هره شپه د کورنۍ په ځای موټک وهي او بد فلمونه ویني. با غیرت په جسم او مغز کنټرول لري. د نورو ستونزې علی یو خپل عاید ډیروي. هغه ځواکمن دی ځکه ځان ساتي. زه له ماشومتوب نه دوکانداري کوم او د هر انسان سره مخ کېږم. کله راباندې یو څوک پټکي کوي او کله راباندې امرونه کوي. زه مې له خپلې وظیفې کرکه لرم. زما ورور بیا سودا د خلکو تر کورو رسوي. له دې چې دلته ناست اوسم بهتره ده د خپل ورور په ځای زه د خلکو کورو ته سودا ورسوم او ورور مې دې دلته اوسي. دا لوده خو بیا راغی. نور زه دلته کار نه کوم. په تمه اوسه چې بل نفر دې خدمت وکړي صاحب. بهتره ده خلکو ته شیان تر کوره ورسوي. لومړی سودا مې داسې یو کور ته یوړه چې ډېر ښه سړی و. زه فکر کوم دا اسانه او ښه دنده ده او ما ښه پرېکړه کړې. وګورم بل کوم ځای دی. زه له دې وظیفې سره مینه لرم. نه راباندې څوک په غوسه کېږي او نه مې څوک په سر درېږي. ورسره چکر یم وهم او نوي ځایونه م ګورم. پیسې مې ښې دي. ځینې وخت خلک بخششۍ هم راکوي. څه غیرت له دندې خوند اخلي. مونږ رواجونه او ټولنه یې باید پرېنږدو چې خوشحاله اوسي. په دروغو ورته زنګونه ووهئ. ورپسې تهمتونه جوړ کئ او ورباندې وخاندئ. ورته ووایاست چې زر راشه او زموږ نوکري وکوو نوکره. په دروغو یې یو ځای ته راوغواړئ او بل ځای ته یې راوغواړئ خو سودا ورنه مه کوئ. ورته ووایاست چې ستاسو شیان یې سم نه دي رسولي. که بیا هم نه تسلیمیږي بیخي یې په موټر ووهئ چې کیسه یې ختمه شي. دغسې موږ د ټولنې منفي فکره د ټولنې میکروبونه یو. هیڅوک باید له موږ په امان ونه اوسي.